وبنشتا استعمال باندې قادر نه تیمم وها آسان شو مسئله کنه تمام امت ته آسان شو موږ له د تیمم چل برازي او کبه ناراضي الا ماشاءالله بعض ملګرو له اړو ورزینو پیجنیم نه سو کوته تیبون وای انو مم صحیح نه ورزي تیبون وای تیبون دیواله دی تیمم آسان دی کنه ګران نه دی سو پکې فرض دی درې پکې فرض دی کله نا کله مونږ دی سکول کې سټوډنټانو نه یا مدرسه کې طلباو نه تاسو غواړه ک تیمم کې سو فرض دی وای درې انو کم مخ لاس او خپې حالان کې خپې پکې نشته کړه دی کله چې استاد ژوند دیو الله دې سره د خاورو وبخي یو ځل جنازه رااله همدغه سي ګرمي وا یو کس کېناست د سادینی لدا د غنمو پټه وړېدل او سادینو په ځان صادر راواچو یو دوړي دي کله چې هغه فارغ شه دا غین نو استاد یو आवाज وکړ دې خواراشه صاحبہ دې تاسو کول ویلره تیمم میوالو خدای د پاره می اول د سر نه شروع کوله کنه تیمم د سر نه شروع کا او دوړي وی ځان ته خاور ایشتا نو موږ له طریقه هم ناراضي چې د تیمم طریقه صدا د تیمم طریقه دا چې نیت باول کې دې کې نیت فرض دی ښا سبکه نیت او نیت بدا کې چې ز تیمم کوم د پاره د دې عمل بس آسان ده تیمم معنا هم دغه د چې په پاکه خاور باندې د هغې د صفای نیت کول دا هم نشته چې هغه لوی خلکو دا لوی نظم جوړ کړی که نه تیمم کومه د پاره د پاکۍ چې پاکي زما روا شي او دا بیا شي او دا به ورپسې بیا شي او دا به بیا شي دا دومره لوی نظم نشته تیمم بس د زړه اراده وکړه چې زه په دې خاوره باندې پاکي حاصلوم د پاره د دې عمل دا نیت بیا به دا لاس دا په پاکه خاوره باندې په پاک کاڼي باندې په دې باندې به کېدی او بیا به ته معمولی چې واپس روچت کې او به سنډې چې څور پسې خطیا بلري شي معمولی او بیا به په مخ باندې بالکل من قصاص الشعر الى اسفل الذقن دې څنګه به شروع کی او تر دې پورې به راولي پوزي ته پکې ګوتې ورکول نشتا الى اسفل الذقن تر دې ځان لاندې پورې به بوزي دا یو شو بیا به لاس داسې کی بیا به معمولی بیا به په ګس لاس باندې سم لاس مسا کی او په سم لاس باندې به ګس لاس مسا کی اے تیمم ہو گیا خود اسه نه چې تاسو چې موږ استاد لیدل او چې د جامو د پاسه دا چل کړي هو بیا بل بل مسله وي به چې موږ لیدل وي ګورې په ویډیو کې وګور خیر په نت کې وګور هغه دا چل کړي جامو د پاسه لاس راخ کړی دا تیمم خو مې نه دی لیدل نه دا مټي به وي هغه پورا کار دی بیا کنه نو دا تیمم دی نیت یو ضرب لګول د پاره د مخ بل ضرب لګول د پاره د لاس بس خپې مې پکې نشته خلاص عام کاڼې بعض خلک ځان سره چې کم دی نو په کپړه کې خاوره را بند کی او هغه کټ سر ته کیږي او په کپړه د پاسه لاس راکاږي که کپړه کې دومره خاوره راوتا چې ستا لاس یې خړول نو هله دې تیمم کیږي که لاس یې نه خړول بیا دې تیمم نه کیږي د هغې دپاره اسانه طریقه دا ده ښه مزېدار صفا کاڼې د کټ سر ته کېده چې ستا پې دواړه لاس راځي په صفا کاڼي باندې کوه من جنس الارض دی ماربل کاڼی دی په هغه سر ته کېده په هغې کوه نو دا د تیمم مسله الله اسانه کړه